تگه اوبه واخله قصه ختمه تگه اوبه واخله قصه ختمه زړه غواړي ها زړه واخله قصه ختمه او نه کنه د یو لاسه ټپ نه خیږي نه کنه د یو لاسه ټپ نه خیږي سه راکه او څه واخله قصه ختمه ای چې شاعري دې دومره خوښه ده ای زما مازغه واخله قصه ختمه ای چې شاعري دې دومره خوښه ده ای زما مازغه واخله قصه ختمه خرڅ په کباړي که دا زما پایزار ځان له پیرانجه واخله قصه ختمه نه نه د جایداد په سر مې مه وجنه هر څه ستا شتره واخله قصه ختمه نه نه د جایداد په سر مې مه وجنه هر څه ستا شتره واخله قصه ختمه او سکول ته د ژوندي بچي راوستي وو ها واپس یې مړه واخله قصه ختمه مننه سکول ته د ژوندي بچي راوستي وو ها واپس یې مړه واخله قصه ختمه ویلې منیر جانه دا یو زړه مې دی زه پیره دا ته واخله قصه ختمه چې هر کله بغلا کورونه وران کړي خپل تر جوړ نه کړي بلها کورونه وران کړي اتا سے پښتونخوا چې راله چا دل او دوبې کړه د دې خلکو دی الله کورونه وران کړي پښتونخوا چې راله چا دل او دوبې کړه د دې خلکو دی الله کورونه وران کړي خپل کورونه به یې خامخا ورانېږي څوک چې هر کله د چا کورونه وران کړي ای زمیره بعضې وایي دهشتګرد دي څوک په فی سبیل الله کورونه وران کړي دو درې شعرونه درته ویم چې یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې نه یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې نه یریږم د بر کلي د پیر د فیصلې نه که سیند که سمندر دی زه ورځه خدای د خیر کړي سړی به چرته لاړ چې د تقدیر د فیصلې نه ته ښه وکړه سره د دې پنځو بچو دې غواړم منظور صاحب ته ښه وکړه سره د دې پنځو بچو دې غواړم تا څه ویل تښتېدلی دی ضمیر د فیصلې نه دو درې شعرونه درته نور وایم چې ښکلي یو یې نو لښکر د ځانه مه جوړوه په محبت کې سور کافر د ځانه مه جوړوه ښکلي یو یې نو لښکر د ځانه مه جوړوه په محبت کې سور کافر د ځانه مه جوړوه زه په الله او په رسول د سره تیر مین یم ملا صاحب ماته پیغمبر د ځانه مه جوړوه زه په الله او په رسول د سره تیر مین یم ملا صاحب ماته پیغمبر د ځانه مه جوړوه دا تکبر او لوی دواړه د خدای خاصه ده یا خانه دومره مدبره د ځانه مه جوړوه دو درې شعرونه درته نور ویم چې چا ویل بغض کې نه په تربورانو کې سیوا ده داسې چا ویل بغض کې نه په تربورانو کې سیوا ده او ما ضرور ویل چې نه په رقیبانو کې سیوا ده اوس هغه بیماري مې د قام سترګو له راغلې اوس هغه بیماري په شاعرانو کې سیوا ده مونږ شاعرانو کې سیوا ده چې دا چې ښکلې نه ده آینې لذي نو څه لذي دا چې ښکلې نه ده آینې لذي نو څه لذي زړه مې د سینې نه دې کوڅې لذي نو څه لذي یاسره دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو څه لذي مړی کې په خپله د تپوس یې ته څوک نشته دی بیا ورله سحر له جنازې لذي نو څه لذي او نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لذي نو څه لذي او یاسره ټیک ته ردې تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکراره میاشت کې شپې لذي نو څه لذي مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یم او دا چې ضمیر ویني دروازې لذي نو څه لذي دوه شعره درته نور ویم چې یې زما زړه وطنه اله زما ځان وطنه یې زما زړه وطنه اله زما ځان وطنه یې زما ګل وطنه یې زما جانان وطنه څلور بچي الله را کړي خو ایمان مې دا دی که پتا سخته شوه نو دا درنه قربان وطنه څلور بچي الله را کړي خو ایمان مې دا دی که پتا سخته شوه نو دا درنه قربان وطنه د دې جنډې معنه دې څه ده زه یې منم که نه قسم په خدای ما پرې راوړې د ایمان وطنه د دې جنډې معنه دې څه ده زه یې منم که نه قسم په خدای ما پرې راوړې د ایمان وطنه ستا چې په زړه کې کم سورې دی زه منمه ښځي غاړه غټۍ به درولمه کشمیریان وطنه او چې د اغیارو نه بیخي چې د اغیارو نه د یره زړه کې هم مساته په هر یو ګوټ کې دې پراته دي خپل غازیان وطنه یا زما زړه وطنه هله زما ځان وطنه یا زما ګل وطنه یا زما جانان وطنه د مسافرو یو څو شعرونو غوښتنه کوي چې خطا کړي د سړي نه کلی کور مسافري خطا کړي د سړي نه کلی کور مسافري د دې نه به مې څنګ خرابوي نور مسافري پټس کې لوپټه چرته د سر نه ښکته نه کړې او ما کړې د عزت لږ وری خور مسافري
د سر نه لوپټه چرته پوټس کې ښکته نه کړې ما کړې د عزت لګوری خور مسافري ستا د واده دپاره لاړم دا دې راغلم ستا د واده دپاره لاړم دا دې راغلم په زړه باندې مې کړې ده په زور مسافري داجي مې د بچو مور ته څه داسې شانتي ویلي داجي مې د بچو مور ته څه داسې شانتي ویلي چې راشي وایه مه کوئ انګور مسافري ضمیر مسافر نه دی خو د غمه یې خبر دی بلها موده یې کړې مشرور مسافري ډېره